سلام قدرمنو لیدونکو د نن ورځې څلور تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست له مینه یوټیوب چینل څخه. په سر کې تازه او خوشحالونکی خبر دا دی چې د کمال خان بند د اوبو ذخیره کولو چارې عملاً پیل شوي. له 200 کلن انتظار وروسته بالاخره د افغانانو یو خوب رښتیا کیږي او په دې سره به د افغانستان د 6 میلیارډ متر مکعب اوبو د ضایع کېدو مخنیوی وشي او د کندهار او هرات ترمنځ 18,000 هکټاره شاړې ځمکې به خړوبې کړي. لومړی خبر، ولسمشر غني د امریکا متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر په توګه د جو بایډن او د مرستیالې په توګه د میرمن کاملا هریس د انتخابېدو مبارکي وویله. ولسمشر غني وویل د امریکا متحده ایالات زموږ ستراتیژیک شریک دي. له امریکا متحده ایالاتو سره زموږ ستراتیژیک مشارکت به له ترهګرۍ سره په مبارزه او په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت په برخو کې پیاوړی او دوام وکړي. بلخوا عمران خان په تازه پیغامونو کې جو بایډن ته د امریکا په ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړې ده او ویلي دي چې ته لیوال دی دې ته لیوال دی چې له امریکا سره ښې اړیکې ولري او دا اړیکې لا پراخې کړي. عمران خان دغه راز وایي چې د ګڼو نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان او سیمې د سولې په اړه هم له بایډن سره ګډ کار ته تیار دی. دوهم، صالح وایي د کابل پر پوهنتون د ترهګرو لخوا د برید وروسته ډیر ثبوتونه په لاس راغلي او د دې وحشیانه حملې عاملین به په علني توګه د قربانیانو د کورنیو مخکې سزا وویني. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي چې د پاکستان د ویزو پلورونکو ډلې یو مشر له تېرې اعلامیې د غبرګون له کبله له دوی سره تماس نیولی، نن یې د ځواب ویلو لپاره ورغوښتی دی. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي د پاکستان له سفارت سره یې خبرې کړي او له هغوی معلومات ترلاسه کړي چې په ورځ کې څومره ویزې ویشلی شي. صالح دغه راز وایي د 6 حلقو کمیشنکارانو له ډلې د یوې مسؤل د تېرې ورځې له اعلامیې څخه په ویرې غواړي چې ځان خلاص او یوه غیر معقوله طرحه وړاندې کړي چې د پاکستان ویزو ورکړې سیستم کې بدلون راغلی. صالح وایي د ویزو ورکړه مسؤلیت هم په غاړه اخلم چې د خلکو ستونزې هوارې شي. دریم، د ولسمشر غني ویان صدیق صدیقي وایي د افغانستان د ورانۍ اصلي لامل د پاکستان مذهبي مدرسې دي او دغه هیواد باید د مذهبي افراطیت خپرونکو مدرسو مخه ونیسي. څو ورځې دمخه د پاکستان یوې مدرسې مشر حامد الحق د افغان حکومت پر ضد ځینې څرګندونې کړي چې د افغانستان د بهرنیو چارو او حج او اوقافو وزارتونو د کلک غبرګون سره مخ شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو د جمعیت علماء اسلام مشر حامد الحق څرګندونې غندلي او په دې تړاو یې کابل کې پاکستان سفارت ته خپل اعتراض استولی دی. په دې اعلامیه کې راغلي دا ډول خبرې د جګړې اور ته لمن وهي. په افغانستان او سیمه کې د سخت دریځ او تاوتریخوالي نوې څپې راپورته کوي. دا څرګندونې د ښه ګاونډیتوب او نړیوالو اصولو خلاف دي. پاکستان باید د داسې څرګندونو مخه ونیسي ځکه دښمني کړۍ هڅه کوي د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور وروستۍ رامنځته شوې فضا له منځه یوسي. څلورم، نیویارک ټایمز په یو تحلیل کې ویلي د امریکا د 45 ولسمشرانو له ډلې ولسمشر ټرمپ یوازینی ولسمشر و چې په ډېرې سپین سترګۍ یې دروغ ویل، عوام فریبي یې کوله او حکومتي چارې یې ټولې انحصار کړې وې. ورځپاڼه وایي 4 کاله امریکایي ملت له ټرمپ سره په سختۍ تیر کړل او آخر کې ولس د خپلو رایو په زور دې ته لاره هواره کړه چې نور به نوموړی له سپینې ماڼۍ څخه کډه باروي. قدرمنو کتونکو دا د نن ورځې مهم خبرونه. تر بیا نور خبرونه په پاک رب سپارم. د الله په امان.